راتلونکي آی پی ایل کې به کوم بالران د ډیرو وکټ اخیستونکو خواله پر سر کړي. دوستانو په سلامونو هرکلی کوم. دا چې د 2020 آی پی ایل سیالیو 14 پړاو 2 میاشتې وروسته د مارچ په میاشت کې پیلېږي. پکې د زیاتو بالران اخیستونکو لوبغاړو ته د لوبو په اوږدو کې پرپل یا فیروزه‌يي خولۍ ورکول کیږي. هر بالر چې زیاتې وکټې واخلي نو پرپل کیپ پر سر وي. اوس د کرکټ ریکر ویبپاڼې داسې بالران راخیستي چې په دوی کې به یې یو دغه خولۍ اخلي. د دغه بالرانو په منځ کې یې د راشد خان نوم هم ذکر کړی دی. کرکټ ریکر پوښتنه کړې چې څه کال به په دغه بالرانو کې کوم یو پرپل کیپ ترلاسه کړي. راباډا، راشد خان، بومرا، پیټ کمنز، چهل، جوفرا آرچر او محمد شامی. راشد خان چې 20 کاله عمر لري، د 20 اوریزو لوبو د بالرانو په درجه بندۍ کې لومړی نمبر بالر دی او شاوخوا په 10 بهرنیو لیګونو کې د کال په اوږدو کې لوبېږي. دوی په 2018 کې آی پی ایل پیل کړ او سږ کال هم د حیدرآباد لوبډلې پیلولی دی. په 2018 کې یو ځل پرپل کیپ پر سر کړی و او زیاتې وکټې اخیستې وو. اوس یو ځل بیا ټریکر ویبپاڼې د نوموړي نوم یاد کړی چې پرپل کیپ به اخلي، خو دا چې دی به پرپل کیپ واخلي که نه آی پی ایل سیالیو ته انتظار کوو. کګیسو راباډا افریقایي خلاص چټک بالر دی او له ډیلي لوبډلې سره لوبېږي. هغه هم یو له پیاوړو بالرانو څخه دی او ټریکر ویبپاڼې ویلي هم کولی شي چې زیاتو وکټو اخیستونکو بالرانو خولۍ یا کیپ پر سر کړي. جسپریت بومرا د هندوستان چټک بالر دی او په یو ورځني لوبو کې بیا لومړی نمبر توپ اچوونکی دی. هغه د ممبئی لوبډلې یو له مخکښو توپ اچوونکو څخه هم دی. ټریکر ویبپاڼې دا هم یاد کړی چې ښایي فیروزه‌يي خولۍ ترلاسه کړي. یوزوین چاهل هندي ګوګلي خلاص بالر دی چې له بنګلور لوبډلې سره آی پی ایل کې لوبېږي او ښه توپ اچونه کوي. پیټ کمنز اسټریلیایي چټک بالر دی چې سږ کال تر ټولو په لوړ قیمت کلکتې لوبډلې پیرلی دی. په خلاص چټک توپ اچونه کوي او د لوړ قد خاوند دی. دی هم د هغو بالرانو په قطار کې راخیستل شوی چې ښایي پرپل کیپ ترلاسه کړي. جوفرا آرچر انګلستاني چټک بالر دی او په یارکر توپونو کې ښه مهارت لري. دی له راجستان لوبډلې سره لوبېږي او ښایي پرپل کیپ ترلاسه کړي. محمد شامی د هندوستان چټک بالر دی، په ښي لاس توپ اچونه کوي او له مختلفو ویریشن سره یې توپ اچونه مثبته او د توپ وهونکو لپاره ننګونکی ده. دی له پنجاب لوبډلې سره لوبېږي او ښایي د پرپل کیپ ترلاسه کوونکی شي. دا چې کوم لوبغاړي به پرپل کیپ ترلاسه کړي د آی پی ایل 14 پړاو وروسته به یې پته ولګي.